تر تیرې د شپې پورې نو دې کې ماښام ماسخوتن راله نو ته به وې د سبا پکې څه شي وقرآن الفجر قرآن په معنا دلته د منظر راځي ښه مفسرین کرام فرمایي قرآن دلته په معنا ده منظر دی نو دې نه د سبا مونځ دی ځکه د سبا په مونځ کې قرآن کریم مبارک تلاوت کیږي په نور مونځونو کې تلاوت کیږي ان قرآن الفجر کان مشهودا بیشک د قرآن کریم مبارک شان گورئی چی اللہ تعالی جل جلالہ فرمائی د سبا پٹیم کے دادا سے مبارک ٹیم دی کانا مشہودا چی پدی کی دوڑل فرشتی او بلتا مخامخ کی مشہود مخامخ کی دو فرشتی علاقہ دا سنگا مفسرینی کرام فرمائی چی د سبا نوالا اے گلونو د سبا منز کی یو ڈل د فرشتو چی دانو اگر اسختی او بل ڈل اللہ راولی دا ماسخوتن پورے سبحان اللہ اگر ڈل چلان شی بیا بل ڈل رازی نو چکم انسان دا سبا پا دی منز کی شریک شا نو دے دا دو فرشتو پر شرونو کی ازیریو لگی دا دا ماسخوتن ام لگی دلی دا آغا فرشتو سرا دا ڈالا چه کم ازی آگی سر بیلو لگی دا دا سبا دی سر بیلو لگی دا نو بعد کسان پاک غیر حاضر شنو اللہ دے پاک موگا غیر حاضر نکی امین ہوئے کر لیکن چه غیر حاضر شی سڑی ناغا پس بیا سرا کنٹے لگی سوالیہ نشام آگا چه سوک دا سرا ہمدردی کئی او کیجویلی کرتا ملاوی گا اگا بافسر کئی نو اگا اللہ پاک دکا تافا در گزر کئی دا اگا سر سکتا پوست نشی کولی سکتا اللہ نا سکتا پوست کولی شی او کنا راکی رئی دی نو سکتا تی بیا خلاصولیم نشی او اللہ نا بغوارو اللہ نے زمون دا طولو پا گناہ دا فی قلم را کئی او مونگا ہوتا سکتا دی خدای پاک دا منزا احتمام پیدا کی تاکہ چکم انسان دا موس پابندے نو دا انسان چکم دی بہترین انسان دے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ او دا شپی پس حصہ کی چکل را بیدار شی تحجد دا چکم دی بیداری دو توئی اخیدو توئی خوب تا وی دو مانو بانی مفسرینی کرام ذکر کئی چکل بیدار شی نا اگا مسکوا حسن بصیر رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی چی دا ماسخوتن مزدکلو کا او دا غی نا پس کم نفل کے بس دا ٹول پا تحجدو کشمار دے دا پنیز دا حسن بصیر رحمت اللہ علیہ خو انتا تابعین دی صحابہ دی مقابلہ کی دی خبر سارا اگے ہوئی نا پیغمبر پاک مبارک ادشوی دے نو بیا چی ادشوی دی دا ادکیدو نا بعد را پاسے دلے دی او اگی مبارک و تحجد دا مز مبارک کرے نافلت لک دا اضافی دی تا دا پارا اضافی دی تا دا پارا سورہ مزمل کی دی چی اللہ تعالیٰ پیغمبر پاک مبارک بانے دا پینزم مزون فرض کری لانو نو حضور مبارک بانے دا دشپی دا اتا رکات چیونو دا پہ اللہ فرض کرو تحجد مز پہ فرض ہو دا دی وجن مفسرین کرام مبارکہ فرمائی چھ بیا ہر کل دا اقیمی صلاة لدلو کے شمس علاقہ سکے لیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کانا مشہودا چھ دا آیات راگے آگا آیات مبارکی منسوخ کو اس میں پینزم منزون الحمدللہ دا کی کہ تحجد منسڑے کی نو سچل بوشی تحجد منس کی سرور کونین مبارک اللہ تعالیٰ والڈیلوی مقام ورکڑے دا دی مقصد داری چکم انسان دا تحجد منس کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ دنی مشبی خلق دی
او یو سړی را پاسې د الله رب الجلال په دربار کې د الله عبادت کوي او چې څوک هم درنه خبر نشي. داسې خلک شته چې نوجوانۍ نه مونځ کې تهجد لا پرېښي نه دي. ما ته یو کس وي د قرآن حافظ هم شه، عالم هم دی، هغه په ژوند کې تهجد نه دي پرېښي. بیا چې واده وکړه مې لکه څنګه پروګرام وی چې واده مې وکړه وی ښځې باندې مې دا ټیبل هاوي که وی چې اول پاسېدنه رو رو په مزه مزه وی په ایمان کله نه کله رانه ښځه مخکې شي. داسې خلک شته ښځه ترې مخکې شي. بعضې ځای کې داسې چې یو کس و هغه ما ته وي چې مولانا صاحب زما ښځه به راپاڅېده هغې به د شپې تهجد کو تیاره کې به ناسته و تسبیحات به کول. وی یو شپه راپاڅېدم چې زما دا ښځه داسې ټیم پاسېده شپې چې دا څه کوي غسلخانه کې چور مې که توده شردام بیا مې ځان ناغرضه که وی داسې ورته بیا دغه کې ومه وی په مخ مې پټ کړی وی وی چور مې که ته یو ډډې ته ودرېده او وی ځان له ولاړه وه چې کله یې دا نفل وکړه وی په ایمان وی ما ته غوږ کېښ وی ما ته هم پکې دعا وکړه وی امام بستره خو غورځوله چې دا ښځه ذات دی او زنانه در باندې مینه ده او زه به خوبونه کومه وی په ایمان د ښځې د غیرت د وجې نه ما کې خدای غیرت راوستی دی وی یو ځای کې هغه ولاړ یو ځای کې زه ولاړ یو ځای کې ښځه ولاړې یو ځای کې سړی ولاړې نو که داسې اهتمام الله پاک شاله ورکړي نو په بها نامرګري ما ته وي ښځې باندې مې کوشش کوو والله وی هغه زمان اوس مخکې د په تهجدو کې نو داسې خلک شته چې زنانو کې د شپې عبادت کې لګیا دي. څو رکعته به سړی کوي که را بیدار شي ټیم یې بهترین کم ټیم دی بس چې اوده شي او راپاسې دا ټیم دی. خو بهترینه دا ده چې بعضې علما وایي چې انسان د ماسخوتن لمونځ وکړي نو دا 3 رکعته ویتر دی ورسره نه کوي چې هغه تهجد لمونځ 8 رکعته وکړي نو 3 رکعته دی ورپسې بیا ویتر واجب وکړي نو چې دی بیا سبا شي او اذان ټیم دی به جمع له راشي د سهار لمونځ وکړي 2 رکعته سنت کوي دا 2 رکعته د سبا د منځه نه مخکې چې ده کوم کړي دي دام ورله الله په تهجدو کې حسابوي دام پکې الله تهجدو کې حسابوي 8 رکعته کم از کم چې انسان د شپې ولا الله پاک سره زما توفیق ورکړي. ځکه ما ته هم دعا کوي زه تاسو نه لږ زیات کمزور یم او ما کې هم خامخا نفس او شیطان چې زه به صوبه کې او زه به صوبه کې موږ ټول عجزانان یو کمزور یو الله جل جلاله دې موږ ټولو کې دا اهتمام پیدا کړي. نو چې انسان فرض لمونځ کوي نو که خیر انشاءالله نوافلو ته به ځان برابر کړي او د نفل هم د الله په دربار کې ډېر لوی مقام دی. ځکه عیسی علیه السلام او جبریل امین علیه السلام مبارک سفر کې دواړه په یو ځای سفر کې روان دي. په لار کې چې روان یو ښکلي ملګري سره په سفر کې که نه نو بیا ډېر اوږد مزل را لنډ شي اوږد مزل را لنډ شي او که نه د طبیعت نه د سړی چپ دی که نه او د پړانګونه د سره سړی کیڼ او چار صدیق چوکه پورجي ته مې ویږي امریکې ته مې روان کړی دی طبیعت به ورته داسې خرابي. جبریل علیہ السلام مبارک روان دی ورسره عیسی علیہ السلام مبارک هم روان دی مزل کوي چلاړ داسې مزیدار سندرې کتی د الله قدرتونو ګوري. مونږ او تاسو کې د الله د قدرتونو د نخو دغه محبت استعداد الله پیدا کی مخامخ داسې کته چې ښکلي مزیدار سبززار دی ښکلي غرونه دي عیسی علیہ السلام مبارک دا لاس چې دی دا د خوله کې دا ګوته ونیوه تعجب یې وکړه. جبریل علیہ السلام مبارک ورته مخ مبارک راوګرځول عیسی علیہ السلام ولې ګوته نیولې شوې. جبریل علیہ السلام مبارکا مخامخ بی دا اللہ قدرتنو قتلا عجائبات میں قتلو نو دی دوران کی زہران شما تعجب کی رالما چی یا اللہ
تسون لوی ذاتی خدای دا سون مزیدار مزیدار غرونا دا غید پاس دے اونی کانی بوٹی سنگ پیدا کرے ورتوی عیسیٰ علیہ السلام مبارکا لغن قدمون راوالا چرا روالے مخامخی اولی دو یو مزیدار غرخاری دلو دا پاس پی یو مزیدار گٹپڑکی دلا دے نورم تعجب کرالو ورتوی ولوی قربان غرم پس خولما دا اللہ قدرتنو تہیرانی ما خمخامخ یو گٹپڑکا اکیرنا کئی وی رازا چی دوانا وروخی نور بم تعجب کراشیا نور بم تعجب کراشی ترازا چی لگ ورشور چی ورل عیسیٰ علیہ السلام چوکت مخامخ غٹ دروازہ پکی لگی دلی غٹ ور پکی لگی دی نورم تعجب کرا گئی وتوی ولی ویزو خو نورم تعجب کرالم وی لگ ورن نوزو نور بم تعجب کراش لگ ورن نوزو خون بے نورم گورے چوی کت دغا عیسیٰ علیہ السلام مبارک چی ورن نواتلو چوی کت سپینگیر انسان پکی دا اللہ پا اولیاء کے گیرے سپین ادا سپین پٹکی سپین جامی دی اللہ جل جلالہ تولار اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین نفل کی سلام کرے بیا ادری کی بیا نفل کی بیا سلام کرے عیسیٰ علیہ السلام ورطا نورم تعجب کی چھے تالا کم انسان دی خوچا سر خبرم نے کیوں دخل عبادت کی لگی آدھے تعجب کرا گئے وطوی قربان دا سوک دی وطوی داد بنی اسرائیلو یو کامل ولی اللہ پینز سوا کالے اشلو دا اللہ تعالیٰ پا عبادت کی امدہ سے لگی آئے اس پوری دستور کو درب قدری دن دا اللہ نا فرمائنی شوین دا اس پوری دن دا اللہ جل جلالہ نا فرمانی ندہ شوین بدیو تا نورا مو پسخید منگو تاسو ستا پسخید اللہ اکبر او نیکان خلق ستا پسخید او پسخید چه زہرانیم دا دیدی منزو تا بیا پینز سوا کالو شو لگی آئے تعجب کرالو وی دا تعجب دا تیو بلا خبر او کما ویو کراتا ویو پیغمبر مبارک آخر الزمان پیغمبر دنیا ترا روان دے داغدا سے شان لے چھ داغ امتی رو لگی دو دا اللہ پا دربار کی پسی مانو کی دا 2 رکعت و نفل و نیت تڑلو او چکل سلام گرزولو کناری نالا کزنانا کدق انسان دا اللہ پا دربار کے 2 رکعت مزدہ کرو او سلامی گرزولو نو رب العالمین جل جلالو بولد دی بنی اسرائیلی بزرگ دا 500 رکعت دا 500 کالو دا نوافل ثوابنا دا چرا جمع کنو دا پیغمبر مبارک امتی چی 2 رکعتو کیا اللہ با آغا امتی لد پیغمبر پا 2 رکعتو نفلو آغا ثواب ورکے پا 2 رکعتو بولا اللہ پاک آغا ثواب ورکے دا ذخیر دن سر ساتا فرض موزم کوا نوافل احتمامم کوا دا مویا چه منزد اللہ وقت شتو بینے میں اندبادی دیو تا اسے گرد را گرد خو نفل لکے ہو گئے 2 رکعتو کا 3 رکعتو کا او بیا دا شپی دا نفل احتمامم کوا اللہ دے زمونگا استاسو دا ٹولو دا اللہ عبادت سر محبت و مین پیدا کی لک درد اخلاص اگر دا خدای دا عبادت خون چی چاواغشتا نو بیا چی پاغین بانی صد اللہ نغوار کار بدی برابری
ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم مبارک فرمائے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تاسو مان امداد غواړئ په صبر سره او په منځ سره صبر سره منځ سره ما ته متوجي شو غواړه خو خدای دې اول زما ذهن منځ کې الله ته برابر کی بیا ستاسو دونه فکر به د چا وي چې هغه الله طرف ته مایل شي ځکه منځونو کې زما ستا ذهن کله څوک په یو ځای کې لګي څوک په بل ځای کې لګي څوک په بل ځای کې لګي دا شیطان مو ته دا وسوسې راچي دا اهم فریضه کې مو ته رکاوټونه پیدا کوي خو الله جل جلاله دې موږ تاسو د شیطان نه بچو ساتي الله پاک دې دغه وسوسو نه بچو ساتي پنځه منټه چې دا سره تسکین قلب سره د الله تعالی جل جلاله تمایل شي نو دا ډیره بهترینه خبره یو صحابي د مدینه منورې جانان مبارک کور کی دا رزق درک نہیں لگی کور ترالو بی بی کور کے رزق شتاک نشتا تو عام شتاک نشتا وین قربان سشتنا بس یکدم جمعات تلاڑو اللہ اکبر نفل نیتی اتڑ چه منزیو کا سلامی وگردو یا اللہ تا تا پتا دا کور کے سنشتا سغیبی انتظامو کر کورل چرال لو بی بی توی قربان سشتکی نشتا نقد سودا غواری بی قربان سنشتا دیوی ما کی بفرقی ما کی فرق دی منزکی سے چل شوی دی کار زکر ندی شوی اگه دوٹونو روز و یو سڑی امیدوارو کنا ناگه سبا جمیل چتا نور آگلی خو پدقه سار راگی نو بس غٹی غٹی دعاگانیو کیوی خدایا گوره نند امیدواری مو ما خام کی رزل کی پاس ایم کنا اشاره لکه ګرانه خبرم دا په ایمان زه کله ناکله ویم خدایا چې د دنیا امیدواران وي چې دا به څه کېږي نو قسم په خدای زه ویم خدای د حشر په میدان به څه کېږي اوف خدایا قسم په خدای زه کله ناکله ویم خدایا چې دا تل زره قامه ولاړې موږ خو ټول امیدواران یو که نه د قیامت په ورځ به ټول امیدواران یو نو بیا بلا سره نو خدای دې را سره د حبیبي پاک په خاطر امداد ډېر زیات کمزوري تاسو نه خو زیات کمزوري یو بل ته په یو ځای دعا کوو خدایا دنیا کې م حیا راکوه آخرت کې م حیا عزت راکوه